سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته د واتساپ دوه ډېر زیات خوندور سیټینګونه در وښیم. یعنې په نن ویډیو کې به تاسو ته د واتساپ دوه ډېر زیات خوندور سیټینګان در وښیم چې دغه سیټینګونه د هر چا لپاره ډېر زیات ضروري دي. باید دغه دوه سیټینګ ستاسو په خپل واتساپ کې حتما وکړئ. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په ویډیو وخت کې په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب. نو دوستانو، په دې سبسکرایب شن دوستانو تاسو ته ښکاري سبسکرایب یې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. او په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې هم کلیک وکړئ دوستانو، او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، دغه ویډیو لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید تاسو دغه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو، د واتساپ دوه ډېر زیات زبردست سیټینګان دي. راودرومو دوستانو، موږ د ویډیو شروع کوو چې دا د واتساپ کوم سیټینګان دي چې دا ډېر زیات خوندور دی. باید هر کس دغه په خپل واتساپ کې لازمي وکړي. نو دوستانو، یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو، دې لپاره به تاسو خپل واتساپ ته راشئ. کله تاسو خپل واتساپ ته راشئ، دلته تاسو خپل واتساپ باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. چې کله تاسو واتساپ باندې کلیک وکړئ، دلته لیکي د کونج کې په دریو نشانو باندې به تاسو کلیک وکړئ، یعنې په دې دریو ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې دریو ټکو باندې کلیک دلته لیکلي چې سیټینګز، نو دوستانو تاسو دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. چې کله په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دلته نو آپشن راوځي، دلته تاسو ته دوستان لیکل شوي اکاونټ. نو تاسو به راشئ، دلته په اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو په لومړي دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دوستانو، نو دلته لیکلي دي چې پروفایل فوټو. نو دوستانو، دا څه لپاره کارول کېږي؟ پروفایل فوټو مثلا که تاسو پر خپل واتساپ پروفایل باندې کوم تصویر ورکړی وي، تاسو خپل واتساپ پروفایل باندې کوم تصویر ورکړی دی، غواړئ چې زما تصویر د هیچا ته هم ښکاره نه شي، یا یوازې زما هغه ملګرو ته ښکاره شي چې چا سره چې دی ما میسج کړي، یعنې یوازې زما کانټاکټ سره چې دی ښکاره شي. او که ایوری ون، یعنې هر چا ته دی زما د واتساپ تصویر چې دی معلومیږي، واتساپ پروفایل ما چې ما کوم تصویر ورکړی دا د هر چا ته معلومیږي، نو دا په لومړی آپشن به تاسو ورته انتخاب کړئ. ایوری ون، یعنې هر چا ته به ستا د واتساپ پروفایل باندې کوم تصویر ثبت کړی هغه ښکاري. او نه که ما یې کانټاکټ باندې تاسو کلیک کړئ، یوازې زما ملګري به چې دی زما د واتساپ پروفایل باندې زما کوم تصویر چې دی د هغه به ویني، نور څوک به یې نه ویني. او دلته تاسو نو بډي ورته انتخاب کړئ، نو بیا چې دی زما د واتساپ نمبر چې دی هېڅوک هم نشي لیدلی، که هغه زما ملګري دي او که هر څوک دي، یوازې زه به خپل واتساپ پروفایل تصویر وینم، نور به هېڅوک هم د پروفایل تصویر چې دی نه ویني. نو دلته بل آپشن چې دی اباوټ لیکل شوی، په اباوټ باندې تاسو کلیک کړئ. نو غواړئ چې تاسو خپل نمبر بند کړئ، یعنې په ایوری ون کې هر څوک تاسو نمبر کتلی شي، او په مای کانټاکټ کې هر څوک زما نمبر کتلی شي، او په نو بډي کې چې دی هېڅوک هم زه نه غواړم چې زما نمبر د هېڅوک هم ونه ګوري. تاسو به دغه نو بډي انتخاب کړئ، نو بیا چې د هېڅوک هم زموږ ستاسو نمبر چې دی نشي کتلی. نو دا دوه ډېر زیات خوندور سیټینګونه وو چې لومړی موږ تاسو خپل پروفایل تصویر پټ کړو، یعنې زموږ پروفایل تصویر هېڅوک هم بیا نشي کتلی، یوازې به په خپله باندې زه خپل پروفایل تصویر کتی شم، خو بل به هېڅوک هم زموږ پروفایل تصویر نشي کتی. او بل دا چې زموږ ستاسو کوم واتساپ نمبر چې وي هغه به یوازې زه په خپله باندې کتی شم، بل هېڅوک چې دی زما واتساپ نمبر چې دی نشي کتی. نو په دې هیله دوستان چې ویډیو مو خوښه شوې وي.